الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. ځینې خلک داسې دي چې بې علمه د الله په باب خبرې اړوي او د هر سرکشه شیطان پیروي کوي. په داسې حال کې چې د شیطان په برخه کې دا لیکلي دي چې څوک چې هغه دوست ونیسي نو هغه به یې ګمراه کړي او د دوزخ د عذاب لاره به وروښي. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ای خلکو که د مرګ نه وروسته ژوندانه په باب ستاسې څه شک وي نو تاسې ته دې څرګنده وي چې موږ تاسې له خاورې نه پیدا کړي یئ، بیا له نطفې نه، بیا د وینې له ټوټې نه، بیا د غوښې له بوټۍ نه چې شکل لرونکي هم وي او بې شکله هم. دا موږ د دې لپاره ښیو تر څو چې تاسې ته حقیقت څرګند کړو. موږ چې کومه نطفه وغواړو تر یوې ټاکلې مودې پورې په رحمونو کې تم کړې ساتو، بیا تاسې د یو ماشوم په بڼه راباسو، بیا ستاسې روزنه پالنه کوو تر څو چې تاسې خپلې بشپړې ځوانۍ ته ورسیږئ او له تاسې نه څوک د مخه بیرته غوښتل کیږي یعنی مري او څوک د ډیر ناکاره عمر خواته ګرځول کیږي تر څو چې په هر څه باندې له پوهېدو نه وروسته بیا په هیڅ نه پوهیږي او ته وینې چې ځمکه وچه کلکه پرته ده، بیا چې په کوم ځای کې مونږ پر هغې باران وورو په ناڅاپي ډول وخوځېده، ډډه شوه او هر راز ښایسته ښېرازه نباتات یې راوبرکول. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. دا هر څه له دې امله دي چې همدغه الله حق دی او هغه مړي ژوندي کوي او هغه په هر څه قادر دی او دا د دې خبرې دلیل دی چې د قیامت ساعت راتلونکی دی، په هغه کې د څه شک گنجایش نشته او الله به ارومرو هغه خلق را پاتوي چې په قبرونو کې دي. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم